نه یارانو ته د یاد نه د هغې رنګ وخت بدل کړلو زمونږ د جوسې رنګ څه یاران هم په صابون باندې ولاړ دي او څه ختلی دی په موږ د زمانې رنګ. Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon, select all for more videos. بل اجسته د کتاب مبارکي وایم بل دغه د علي خان وارثان کتاب چې دی نو زه ان شاء الله کوشش کوم چې په دې باندې یو څه خپرونه ریکارډ کما د کې چې څه شاعران موجود دي دا غي څه شعرونه خلکو ته وایم نو دا خو په یو خپرونه کې نه کیږي خود ودري خپرونه به زه ان شاء الله کوشش کوم چې ریکارډ کما او خبرې نه کوم تاسو به دغه شوی مې تنګ شوی زه به صرف شعرونه وایم چې مننه زه به د هر چا نه سیوا غږېدم د محبت د حادثې نه وروستو د ځمکې غږ راځي زما نه راځي د شهید ارمان مزار مخې له راغې سپینه ږیره باندې یار مخې له راغې د شهید ارمان مزار مخې له راغې سپینه ږیره باندې یار مخې له راغې خود سره یو څو ټالۍ به درکومه که په لار کې چرته دار مخې له راغې او د لګېدلي زړه پیوند خراب شو خدایه زما نه خدا ژوند خراب شو او څنګه د خلکو څه مزه نشته دی او که زمونږ د خولې خوند خراب شو څنګه د خلکو څه مزه نشته دی او که زمونږ د خولې خوند خراب شو او هغه چې و د تسبیحاتو پابند هغه سړی ستا په مړوند خراب شو هغه چې و د تسبیحاتو پابند هغه سړی ستا په مړوند خراب شو او یم مزدورکارا زما جیب کې صرف 100 روپۍ دی ډکه بازار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دی پروردګار څوک سوالګرې راته مود روا پروردګار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دی او دا زړه مې غواړي چې د سرو سره دی وتلمه خو خپل یار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دی دا زړه مې غواړي چې د سرو سره دی وتلمه خو خپل یار زما جیب کې صرف 100 روپۍ دی او خانه وی اخیرنۍ ورځې د میاشتې او ستا ماتې چشمې او به خپلاره زما جیب کې صرف 100 روپۍ دی اخیرنۍ ورځې د میاشتې او ستا ماتې چشمې او به خپلاره زما جیب کې صرف 100 روپۍ دی او خپل خلوص بلاره ته راوګرځي ستړي شو زمونږ په اوږو خلک ځان خو به لازم ده چې راښایي اوس سر باندې مو کېنول د خپو خلک او خپل کړي مزل باندې خپېمانه یم څومره لنډ راتاو شو د اوږدو خلک او هغه کول چې و په کارو نه شو مینه مو وکړه خو روزګارو نه شو هغه کول چې و په کارو نه شو مینه مو وکړه خو روزګارو نه شو خلکو د یار په مزار سپین کړه ویښته ستا نه 2 ورځې انتظار نه شو خلکو د یار په مزار سپین کړه ویښته ستا نه 2 ورځې انتظار نه شو د خپل ژوندي احساس میرمن واخلمه په خپل قاتل رانه ګزارو نه شو او مزاحمت لکه چې سر وخوړو بیا اهتمام چرته د دارو نه شو او کلونه شاته دروان شوي خار منظر وړی وم زه یو ورځ د خپل اوښکو سمندر وړی وم او موږ ساده خیل او دلته هر سړی 2 مخې سړی خلکو بوړل او زه پکې باور وړم موږ ساده خیل او دلته هر سړی 2 مخې سړی خلکو بوړل او زه پکې باور وړم او نه ورګورم آینه رانه یریږي داسې تور یم چې شپه رانه یریږي نه ورګورم آینه رانه یریږي داسې تور یم چې شپه رانه یریږي د ژوندون حقیقتونو ته ولاړ یم ستا د یاد هره لمحه رانه یریږي هلکانو شاعر نه یم ګورې ښه صرف د زړه خبرې تاسو ته کومه او مخ راله ګوري او لاسونه ګوري عشق د خپل جبر نشانونه ګوري مخ راله ګوري او لاسونه ګوري عشق د خپل جبر نشانونه ګوري هغه زما په زړه کې ګوتې وهي که ماشومان راله جیبونه ګوري هغه زما په زړه کې ګوتې وهي که ماشومان راله جیبونه ګوري او دا ښکلي څومره زورور خلک دی زمونږ په سترګو کې خوبونه ګوري دا ښکلي څومره زورور خلک دی زمونږ په سترګو کې خوبونه ګوري او په یوه غاړه څه قیامت نه راځي په یوه غاړه څه قیامت نه راځي
خدای رحیم ذات ته نیتونه ګوري او لاس کې مې د چاودو به حساب نه وي خیر دی که تندي کې مې محراب نه وي او موږ باندې چې بې له یاره تېر شولو هغه ژوند د عمر کې حساب نه وي او ما نه چا د خوښې وپوښتلی رنګ ما ورته ویل چې تښتېدلی رنګ بیرته چې راځم ځواني به تېره وي ستا د لوپټې په شان ستا د لوپټې نه به ویتلی رنګ بیرته چې راځم ځواني به تېره وي ستا د لوپټې نه به ویتلی رنګ او مورې د جنت د مینارو به وي ستا د دې جامو په شان مخلی رنګ او نه زه نه رد کوم ولې د یار چرته کې زه چرته کنځلې د یار نه زه نه رد کوم ولې د یار چرته کې زه چرته کنځلې د یار او خپل سپکاوی مې غنیمت وګڼه په خوا کې کېناسته مغلې د یار خپل سپکاوی مې غنیمت وګڼه په خوا کې کېناسته مغلې د یار او مینه کار نه دی د کمزر په خلکو سړی دې وغورځئ ښځلې د یار او دغه یو دیزه کې یو بابا و هغه راته د چای شعرونه ویلي وو هغه ته به هغه ډالۍ کړمه چې چای واله ښه طلب مې د سړزی په څو واره لکه چای په زړه مې داسې لګې خپله یاره لکه چای زه ستا راغلي خط کې لپس لپس ته کوزېږم خوندونه ترې نه اخلم په کلاره لکه چای په مینه کې ناکامو لاسنیوی زمانه وکوي زه وتیم په عشق کې لانګاره لکه چای او واحد دا یو نشه ده چې ملا ته هم جایز ده ته هم داسې روا شي یک هزاره لکه چای او درمانه محبت ګورې د اوسپنې چڼې دي میلاو به داسې نشي په تیاره لکه چای او دا ملګری وایي چې دروازې سره تر غاړې دروازې ته د چا په غم کې جاړې دروازې برابر دی یم په غم باندې شریک روان کندر باندې ولاړې دروازې او زه د کور یم پردې پورې حیران ته درمانه رانه غواړې دروازې خاغه داسې دي چې وایي زهر که د ریل ګاډي پاټلی ښه ده کومه طریقه د خودکشۍ ښه ده ستاسو د پکي باره کې څه خیال دی وزن له صادر او که رسۍ ښه ده ووایه وایزه د عشق تبیله دم او که د سور کاغذ ګولۍ ښه ده او کم از کم د مخ د ګاونډۍ خو ده ما نه ستا د غوږ د غوالۍ ښه ده ډېره مننه ستاسو ټولو څخه ډېره غلي دي پراته بادیرو خلک څنګه شو تسلیم د هنګامو خلک خپل خلوص بلاره ته راوګرځي ستړي شو زمونږ په اوږو خلک ځان خو به لازم ده چې راښایي اوس سر باندې مو کېنول د خپو خلک او داسې په پیسو پسې په منډه دي یو بل ویني اوس په جنازو خلک خپل کړي مزل باندې خپېمانه یم څومره لنډ راتاو شو د اوږدو خلک او دغسې شعرونه نور دي چې درد سوي بل د جدایۍ علمیت څه ته وایي څوک دې زموږ نه تپوس وکړي چې شپه څه ته وایي ښکلي به بیا زموږ د زړه بې حرمتي نه کوي چریندوان کشي خبر چې کعبه څه ته وایي او دغه یو څه شعرونه نور هم دي چې نه یارانو ته د یاد نه د هغې رنګ وخت بدل کړلو زمونږ د جوسې رنګ څه یاران هم په صابون باندې ولاړ دي او څه ختلی دی په موږ د زمانې رنګ او څه ختلی دی په موږ د زمانې رنګ او د وطن پوښتنه څه کړي مسافر یو موږ ته یاد نه دی د خپلې دروازې رنګ او زمونږ قتل به ثابت په خودکشۍ کړي یا به ورکړي ورله څوک د حادثې رنګ او دا زما د بېوسۍ ښکاره ثبوت دی دا زما د بېوسۍ ښکاره ثبوت دی پکې شوی چې د ستا د لوپټې رنګ او په یو حال کې هم قایل د دوکې نه یم دا ویښتو له خو زه نه ورکوم په دې رنګ په یو حال کې هم قایل د دوکې نه یم دا ویښتو له خو زه نه ورکوم په دې رنګ او دغسې شعرونه نور دي چې یار د زړه په آینه کې نه اوسېږي څه بدبخته د کعبه کې نه اوسېږي او هغه ښکلی مې د زړه نه کډن غاړي که بلال په مدینه کې نه اوسېږي دا که د خبرو یې راته نه وي ویلې نو ما به سم شعرونه ویلي او مسله دا ده چې موږ له د خبرو چل نه راځي ډېره مننه خو به پې بد راځي هغه د چا چې کاروبار جنګ دی دښمن ته نه پرېږدو یوازې وطن بېرته راوګرځېږه یار جنګ دی په ډېرانونو جنګ کوونکو خلکو په وسایلو هم په کار جنګ دی
په ډیرانونو جنگ کوونکو خلکو په وسایلو هم پکار جنگ دی یاران د ما پسې مورچی وګوري د یار د زلفو په اختیار جنگ دی یاران د ما پسې مورچی وګوري د یار د زلفو په اختیار جنگ دی د کار سرونه په وطن پرې شو او د بې سرو په دستار جنگ دی د کار سرونه په وطن پرې شو او د بې سرو په دستار جنگ دی ګلمینې ځکه په وطن شهید شم واده به بیا شي که نظار جنگ دی د ټولې زمانې ګرد مو مخونو باندې و د سا دارومدار چې مو لاسونو باندې و زمونږ د پښتنو پکې خاطر و نه مدار خو ټول دارومدار یې زمونږ غرونو باندې و کلونه شاته د روان شوي ښار منظر وړی وم زه یوه ورځ د خپل اوښکو سمندر وړی وم مونږ ساده خیل او دلته هر سړی دوه مخې سړی خلکو بوړل او زه پکې باور وړی وم موړ شولو زما لکه د ځانه زړه رو رو مې صبرېږي د یو چا نه زړه نو باسم زړه نه یار کافر بشم نه ساتم سینه کې به ایمانه زړه وی د سود او زیان روزګار کوونکو خلکو ګټه تاوان په محبت کې نه وي رحمت دار چا په کور نه ورېږي رحمت دار چا په کور نه ورېږي لونه د هر سړي قسمت کې نه وي د سود او زیان روزګار کوونکو خلکو ګټه تاوان په محبت کې نه وي رحمت دار چا په کور نه ورېږي لونه د هر سړي قسمت کې نه وي او د ښو ورځو یاران پیدا کوي ډک جیبونه رک خپلوان پیدا کوي او څه کم عقل دي کمزوري ورته وایي هغه ښځه چې ځوانان پیدا کوي څه کم عقل دي کمزوري ورته وایي هغه ښځه چې ځوانان پیدا کوي او لاس کې مې د چاودو به حساب نه وي لاس کې مې د چاودو به حساب نه وي خیر دی که تندي کې مو محراب نه وي مونږ باندې چې بې له یاره تېر شولو هغه ژوند د عمر کې حساب نه وي او چې جیبونو کې پیسې را سره نشته د یارانو رابطې را سره نشته او ښکلي راغلل د نږدې نظر مې کم دی هی قسمته نن چشمې را سره نشته او په نوم د بل وي خو مینې وظیفې هم نیسي په نوم د بل وي خو مینې وظیفې هم نیسي په محبت کې خلک زنه نیسي خپې هم نیسي او هغه زما د زړه کعبه چې روانه کړې ده چا زه خبر شوی یم هغه سړی روژې هم نیسي بدل د هر چا د جوسې رنگ دی زما د رنگ په شان د شپې رنگ دی زما دی تور رنگ پسې ولې خاندې ظالمه تور خو د کعبې رنگ دی زما دی تور رنگ پسې ولې خاندې ظالمه تور خو د کعبې رنگ دی هره ګړۍ د خپلې ژبې اوړم په ما ختلې د هغې رنگ دی بې حرمتي دې د انسان کړې ده په وینو سور دې د نیزې رنگ دی درمانه دای د غربت نښه ده چې پیکه د لوپټې رنگ دی څنګه کوم شعر خدا ملګری شعرونه فرمایش کوي وایي چې دا داسې دي وایي چې تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خفه نه مړه تا پسې خبري سړی تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم موس کې سلام راګرځوي سړی تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پولیس رات په هم وهي سړی تا پسې کشي پولیس رات په هم وهي سړی او ستا د نوم الزام به یاره هم باعث فخر وي ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی او بې له تا نه یاره دا زموږ ژوندون به داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی تا پسې درمانه ثوابۍ په یو قدم کې ده تا پسې خو یاره هندوستان نم راځي سړی خدا ملګری وایي دغه شعرونه ته ووایه چې دومره غریب هم چې ګنډلو له ایستنه نه وه بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه غریبي داسې چې ازغیم په ازغي وباسم قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه
سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله د ښار کوڅې ټولې پښې وې چېرته ونه نه وه درمانه تله مې که دې ته م واپس راغلمه په دې خبره چې د مور راته بخښنه نه وه او نه یې جومات له ورکړې نه یې مدرسو له ورکړې د قربانۍ سرمنې ټولې مې کدو له ورکړې او څه د بې سره خلکو سر باندې دستار وینمه نه یې جومات له ورکړې نه یې مدرسو له ورکړې د قربانۍ سرمنې ټولې مې کدو له ورکړې څه د بې سره خلکو سر باندې دستار وینمه د سړیتوب تمغې ټولې نه سړو له ورکړې او د وخت هم صبر تمام شو مونږ بلاړ شو ښکلي نه راځي ماښام شو مونږ بلاړ شو وای د وخت هم صبر تمام شو مونږ بلاړ شو ښکلي نه راځي ماښام شو مونږ بلاړ شو او ژوند پرست د پیتوګرو شو ولکه کې میخانه کې شیخ امام شو مونږ بلاړ شو دروازې سره ترغاړې خدا ملګری وایي چې دروازې سره ترغاړې دروازې سره ترغاړې دروازې ته د چا په غم کې جاړې دروازې برابر د یم په غم باندې شریک روان کندر باندې ولاړې دروازې او هغه څه چې غم هم د مرور داسې یم لکه شاړې دروازې او زه د کور یم پردې پورې حیران ته درمانه رانه غواړې دروازې دا یو ملګری وایي ګیلمن وزیر ته وایي شعر ډالۍ که حالانکې شعر ډالۍ کولو ضرورت نشته هغوی ته یې دعاګانو ضرورت دی به خدای بخښي جنتیان خلک ته خو بیا هم ورته په فرمایش یو څه شعرونه دي چې هغه کول چې و په کار ونه شو مینه مو وکړه خو روزګار ونه شو خلکو د یار په مزار سپین کړه ویښته ستا نه دوه ورځې انتظار ونه شو او د خپل ژوندي احساس مېرمن واخلمه په خپل قاتل رانه ګزار ونه شو